په دې ویډیو کې به تاسو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ننني رامنځته شوي جنګ په اړه معلومات درته درکړو چې دغه جګړه څه ډول او ولې رامنځته شوې او همدارنګه ولې بار هلته په بولدک کې جګړه رامنځته کیږي. داسې ثبوتونه به هم درته په ویډیو کې ولرو چې پاکستاني ځواکونو بیرته د چمن پر خلکو هوانونه وار کړي دي چې دغه ډول بریدونه په ښکاره توګه په عامه ځایونو باندې بریدونه دي. مرګوره دا د ګدامو پای کې د ګدامو سره دا ټیلران چې ولاړ دي د ځای سره بله ګولۍ راغله، دا درېیمه څلورمه ګولۍ داسې راغله دالته موږ کلي مخ و کیله کې د پوجي مارکېټ مخ ته او دغه اوس بله ګولۍ راغله دالته. خدای دې خیر کړي، کیسه ډېره خرابه ده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا باکستان دا یو کمرانه د آزان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په سپین بولدک کې یو ځل بیا د پاکستاني ملیشې او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې څخه وړاندې هم څو ځلې د سپین بولدک په دغه سرحدي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه. پاکستان همیشه د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او یو داسې حکومت په افغانستان کې چې هغه قوي او مقتدر حکومت وي نه غواړي او تل د هر هغه حکومت په وړاندې مشکلات جوړوي چې هغه غواړي په افغانستان کې ملوکیتوي ختمه او یو واحد مرکزی او پرمختللی افغانستان جوړ کړي. افغان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا غوښتل چې د شیرو اوبو په سیمه کې چې د افغانستان پورې تړلې سیمه ده امنیتي پوستوي جوړ کړي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي دي چې له امله یې نښته رامنځته شوې وه. دغه نښته ماسپښین مهال شروع شوې وه او نن ماښام پای ته رسېدلې ده. له دې څخه وړاندې هم یوه نښته په دغه سیمه رامنځته شوې وه چې له امله یې یو طالب په شهادت رسېدلی و، 4 پاکستاني ځواکونه وژل شوي وه او نور عام هیوادوال هم په شهادت رسېدلي وو. همدارنګه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تاجکستان ته تللی ده او هلته د افغانستان په اړه ویلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. تاجکستان ټول شموله حکومت هغه حکومت ته وایي هغه تاجکان چې په تیرو حکومت کې موجود وو او د اشغال ټټوګانو خو د اسلامي امارت په راتګ سره هغوی تښتېدلي او خارج ته تللي. دغه تاجکانو تاجکستان ته د خپل دولت په اړه جاسوسي کوله. نو تاجکستان غواړي چې په افغانستان کې همدا ډول یو حکومت وي چې د هغوی جاسوسان پکې ځای ولري. د هغوی له ټول شموله حکومت څخه مقصد همدغه حکومت ده چې هغه تښتېدلي غله بیرته په حکومت ته راولي او واک ته یې ورسوي. د ټول شموله په نوم دغه حکومت کې خپل جاسوسان ځای پر ځای کړي. له دغه ډول ادعا څخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان پر وړاندې ښکاره دریځ نیول دي. همدارنګه پاکستان له افغانستان څخه خپل شاردافیر هم ویستلی ده او په دې بانه چې ګنې دلته امنیت نشته بل سفیر یې پاکستان ته غوښتلی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ځای سرحدي نقطو کې د افغانستان سره شخړې رامنځته کوي. د شیرو اوبو سیمه د افغانستان پورې تړلې سیمه ده چې پاکستان هیڅ ډول حق نه لري چې دغه سیمه کې لاسوهنه وکړي. دلته د امنیتي پوستو جوړول یا نه جوړول د افغان امنیتي ځواکونو کار ده چې پاکستان پورې هیڅ ډول اړه نه لري. که چیرې پاکستان په دې سیمه کې مداخلت کوي دا د افغانستان په داخلي چارو کې د لاسوهنې په معنا ده. همدارنګه د دفاع وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا لومړی پرې ډزې وشوې. د دفاع وزارت همدارنګه په خپل ټویټ کې ویلي دي چې اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یو معقوله لار ګڼي. منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یو لوري په ګټه هم نه ده. همدارنګه پاکستاني ملیشې د افغانانو ترڅنګ پر خپلو هیوادوالو پاکستاني هیوادوالو باندې هم مرمۍ ورولې دي چې ځینې ثبوتونه یې غواړو تاسو ته د ویډیو په دې برخه کې وړاندې کړو. ملګرو جوړ په خیر خیریت ملګرو خبره دی ده د صلاح الدین پیکټ مو سره نږدې دی. د صلاح الدین د پیکټ څخه ګولۍ وغورځي دغه ګدامونه ټارګټ کړي او دغه د شنه تالا ایریا دغه سیدي د په ګولۍ وولي د یو ځاسه هم دغه جنگ نه دی د طالب د خاصه ګولۍ راغلی ده نه د بل خاص راغلی د صلاح الدین د پیکټ څخه ګولۍ را وغورځي او ګولۍ راشي په آبادی کې ومشله. دا یو هفته د مخه لا او د آبادی ته زموږ ګدامو ته نقصان ورکړي ول چې موږ دلته د ریلوی لین بچاو هغه د کورو والا ډیر شور کاوي. نو اوس دغه پلان ورته جوړ کړي چې په دا طریقه باندې دا طریقه روانه ده. طالبان د خاصه د دې ګولۍ د اف سي د کلیسه په خپل راغورځي او دا غټي ګولۍ د اوانو د اشتدود د ګولۍ راغورځي. هذا باکستان دا یو کمرانه